د خوست ولایت د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس میاں محمد ولي صدیقي د ببرک تاڼې سرحدي او غرنۍ سیمې قومي مخورو عالمانو او عامو خلکو سره ناسته وکړه او هممهاله یې په یاده سیمه کې د نوي جوړېدونکي سړک څخه هم له نږدې لیدنه وکړه. د خوست ولایت د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس میاں محمد ولي صدیقي د دوی شته ستونزې او غوښتنې واورېدې او دوی ته یې ډاډ ورکړ چې شته ستونزې او غوښتنې به یې د اړوندو مقاماتو ته ورسوي. نوموړي وویل چارواکي هڅه کوي څو ټول هغو سیمو ته چې هلته ولسونو ته خدمت نه دی وړاندې شوی هغوی توجه ډیره کړي او په مختلفو برخو کې ورته پروژې تطبیق کړي. هممهاله ښاغلي صدیقي په یاده سیمه کې د نوي 8 کیلومتره جوړېدونکي سړک څخه هم لیدنه وکړه چې د هواري او جغل اچونې چارې 50% بشپړې شوي دي. نوموړی وایي چې په دې سره به یې په اړونده برخه کې شته ستونزې هوارې شي. انشاءالله دا به د موږ اخرنی کار نه وي. انشاءالله د امیرالمؤمنین په حکم باندې نور هم دلته په د قومونو کې ډېر د شان پروژې منظور شوي دي چې په هغه باندې هم انشاءالله کارونه شروع شي په نزدې کې. البته دا فرضي کرښه ده نو موږ چې کوم دلته کمیسیون لرو هغه کمیسیون حکم مطابق به انشاءالله موږ کارونه اکثر ببرک تاڼې کې د نور کوم سرحدي سیمې دي ټولو دپاره پروژې منظورې شوي دي چې موږ ته امیرالمؤمنین منظورې شي انشاءالله بیا به ملت خپله وویني چې په دې باندې څومره کارونه روان دي. دغه راز د ټولګټو چارو رئیس محب الله عباس هم په خپلو خبرو کې د یاد سړک په جوړېدو خوښي وښوده او زیاتوله یې چې چارې یې په ښه کیفیت سره په مخ روانې دي. چې موږ د ببرک تاڼې له سلو حدودو چې موږ شروع باندې کړې ده تر نن ورځې پورې چې تقریبا څه کم 4 کیلومتره سړک موږ په دغه شپږ ورځې کې جوړ کړی ده. نو په دې کې موږ صفایي د سړک کوو اشغال اندازي کوو او کوم ځایونه سطح سټټي تر زراعتي ځمکو دغه تر زراعتي ځمکو پورته کوو چې څو اوبه د زراعت یا د خوړو اوبه په سړک باندې روانه وړي او دغه لاره کې ډېرې زیاتې ستونزې وي ډېر زیات مشکلات ولوس د خلکو یې بار بار غوښتنې کړې وي. حتی دا کوم کار چې موږ ورته کوو دا دونه لکه هېڅ شی نه وي د خلکو د احتیاجاتو په وجه باندې چې دغه ډېر زیات احتیاجات لري دا کوم کار ډېر ورته کم ده. سیمهوالو هم په خپلو خبرو کې د ولایتي ادارې څخه مننه کوله چې د دوی په سیمه کې د یاد سړک د هواري او جغل اچونې چارې پیل کړي خو په ورته وخت کې په اړونده سیمه کې د نورو ټولګټو پروژو غوښتنه هم کوله. ببرک تاڼې دومره پاتې سړک و چې د ظاهر شاه خان د وخت نه تر دې دمه پورې چا کار نه و پرې کړی خو لله الحمد او ډېر خوښ یو چې اوس کار پرې روان ده جغل اندازي. نو دومره ستونزه وه چې له دې جنه تر خوسته پورې د 100 کیلومترو په پاخه سړک کې چاته دومره تګ سخت نه و لکه په دغه یو 25 کیلومترو کې. نو لله الحمد ډېر خوښ یو چې اوس جغل اندازي او په آینده کې د اسلامي امارت نه متوقع دغه ده او غوښتنه مو دغه ده چې د کیر سړک نه برخمن سو. یاد سړک د ببرک تاڼې سیمې او ولسونو او اوسیدونکو لپاره د تګ او راتګ په برخه کې اساسي ستونزه ګڼل کېده چې د حل کېدو په موخه یې د رغونې چارې پیل او چارې به یې په نږدې وخت کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.